ډېر ښایسته آیت دی. المؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مسلمانان که نارینه دي که ښځینه دي، الله عز وجل فرمایي یو تر بله کومکیان دي، یو تر بله دوستان دي، یو تر بله رفیقان دي، یو به یې غم یو به یې ښادي وي. لږ به مخ ته ولاړ شو. یأمرون بالمعروف دا اول صفت دی. نو مسلمانانو شان دا دی چې یو او بل ته د ښو کارو حکم ورکوي. وینهون عن المنکر، د مسلمانانو شان دا دی چې یو او بل د بدو کارو څخه منع کوي. دا وظیفه نن امت پرېښې. ولتکن منکم امة، الله عز وجل فرمایي په تاسې کې یوه ډله داسې موجوده باید وي یدعون الى الخیر، چې خلق د خیر طرف ته رابولي. ویأمرون بالمعروف، او خلقو ته امر کوي په نیکیو سره. وینهون عن المنکر، او خلق د بدیو سره منع کوي. د قرآن داسې بې تکلفه خبرې دي چې هېڅ تکلف هېڅ پیچ و خم نشته پکښې. مسلمانان سي الله پاک فرمایي یو تر بله مددګاره سي، یو د بل په غم و شادۍ سره خبر سي. ويقيمون الصلاة، دریم صفت د مسلمانانو شان داري چې لمونځ به کوي. ويقيمون سم بدروي الصلاة المنز. ويؤتون الزکاة، د مسلمانانو شان داري چې دوی به زکات ورکوي. دا د تقابل په صورت کې الله عز وجل دا حکم ذکر کړی. د دې آیت څخه مخکې چې د منافقینو کوم صفات الله عز وجل ذکر کړي دي هغه بالکل برعکس دي. یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف، دوی د بدو حکم ورکوي او د ښو څه منع کوي. ویقبضون ایدیهم، چیرې چې د خیر و د نیکۍ و د ښېګڼې ځای راسي، د مال د مصرفولو ځای راسي، هلته دوی خپل لاسونه راټولوي. دا د لاس راټولول چې یو ځای زما و ستا پر ذمه باندې پیسه مصرفول، مال مصرفول لازم وي او څوک یې نه کي مصرف، دا د نفاق صفت دی. په دې سره انسان منافق ګرځي. سورة توبه کې الله عز وجل دا د منافقینو په صفاتو کې راوړي. د زکات فریضه نه ادا کول، انسان عملی منافق ګرځي. مرګ یې نه دی روا چې منافق سو بلی مړ کړ. یو دی عقیدوي منافق، یو دی عملی منافق. عقیدوي منافقین په اوسني دور کې نه معلومیږي. کله چې نبی کریم علیه السلام حیات په ژوند کې وحی به د اسمانو څخه رالی، جبریل امین به نبی کریم علیه السلام ته وفرمیل چې فلان 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 منافق دی. خو چې کله وحی قطع سولې، نبی کریم علیه السلام د دنیا څخه تشریف یووی، ما و تا نن یو چاته مشخص نسولی چې د عقیدوي منافق دی. ځکه اخو الله عز وجل د زړو مالک و، د زړه په حالات باندې الله خبرو. جبریل امین ته بیا فرمان په لاس ورکړي چې ورسه زما رسول ته په دغه زه خبر یم نه منافق دی. نن د زړو معامله پټه ده. یو چا چې ستا په مخ کې د کلمې اقرار وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نور شریعت د ظاهر د نګاه څخه پر دې شخص د مسلمان حکم لګوي. په اعمالو کې انسان منافق ګرځي، عملی منافق. یو سړی دی درواغ وایي، العیاذ بالله، دا عملی منافق دی. یعنی دغه درواغ ویل خاصه د منافق ده. یو سړی دی وعده وکړي دا تر ځان تېر که، تر ځان تېر که، تر ځان تېر که، دا د نفاق خاصه ده. یو سړی دی امانت ته ورسره کښېښ وي چې پام کوه دا خبره چاته افشا نه کړي، دی خلکو ته افشا کوي. آیت المنافق الثلاث، د منافق قص درې علامې دي. اذا حدث کذبه، چې خبرې کوي درواغ وایي. واذا وعد اخلف، چې وعده وکړي مخالفت کوي. واذا اؤتمن خان، چې امانت ورسره کښېږدي خیانت کوي. بل حدیث شریف کې بیا څلور راغلي دي. واذا خاصم فجر، دا هم د منافق سړي په علاماتو کې راځي چې کله جنگ و جنجال در سره وي ښکنځل ډېر کوي، یو خوا دې نه در پرېږدي. فسق، فجور، سباب، شتم، ښکنځل دا په نفاق کې راځي. نو ما هر څه درته کوي. یقبضون ایدیهم، د مخلص مؤمن شانداري چې کومه موقع د مال د مصرفېدو راله، په هغه ځای کې دی قرباني پیش کړي. دا یو عادت دی چې په ځان کې باید پیدا شي.
سخاوت هغه صفت دی چې په احادیث مبارکو کې دعا غوښتل شوې ده. بخل کنجوسي دا هغه مضمون صفت دی چې په احادیث مبارکو کې پناه ځینې غوښتل شوې ده. انسان ته خپل ځان نه معلومیږي. السخي قریب من الله، سخي شخص الله ته نږدې دی. وقریب من الناس، سخي شخص خلقو ته نږدې دی. وقریب من الجنه، سخي شخص جنت ته نږدې دی. بعید من النار، او د اور څخه لرې دی. او بخیل دا واخله، والبخیل بعید من الله، بخیل د الله څخه لرې دی. بعید من الجنه، د جنت څخه لرې دی. بعید من الناس، په ټولنه کې د غریبانو مسکینانو فقراو څخه لرې دی. قریب الى النار. او په اخر کې د حدیث کو څنګه فیصله راغلی ده، ولجاهل سخي احب الى الله من عابد بخیل. جاهل سړی دی، ناپوه سړی دی، غیر عابد سړی دی، لیکن سخي دی، د الله عزوجل ته نږدې دی تر هغه عابد چې هغه بخیل دی. وجه یې چشته چې په هغه کې د نفاق علامه ده. دا که جاهل دی، ناپوه دی، د نفاق و منافقت علامه نشته پکښې، لیکن هغه عابد دی، شپه ورځ الله ته سجدې هم کوي، لیکن د دې باوجود هغه د نفاق خاصه دی نه زده کوي. انتي کومه معامله ده؟ زما او ستا د دور او د صحابه کرامو د دور فرق په چش کې دی. په صحابهو کې چې الله عزوجل کومو اشخاصو ته دنیا او دولت ورکړی و، الله عزوجل دومره توفیق ورکړی و چې په دې خپل دنیا او دولت یې الله عزوجل راضي کوي. د حضرت عثمان صاحب تاریخ وګور، 1400 کاله بعد لیکل کېږي، چاپېږي. بئر روما په مدینه منوره کې یو څاو. تاسې خو د هلمند یاست، د اوبو په قلت نه یاست خبر. د هغه چا څه پوښتنه وکړئ چې په میلو مزل کوي او بیا ډبې د اوبو ډکوي او بیا یې کور ته راوړي. د صحت په قدر باندې مریض ښه پوهېږي، د سترګو په قدر باندې نابینا ښه پوهېږي، او د غوږو په قدر باندې کون ښه پوهېږي. څنګه دي غوږونه قوت سامعه څنګه شی دي. مسلمانان چې مدینې منورې ته راغله د اوبو قلت، یو یهودي یو څا درلودې د بیر روما په نامه باندې. دا یهودي و دې څا خوږې اوبه درلودې. دا یهودي د دې څا اوبه ګرانې ورکولې، پر مسلمانانو یې خرڅولې. په مدینه منورې کې چې غیر مسلم یهود آباد و پر هغوی یې خرڅولې. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته راغی، یهودي ته ویل دا څا پر ما خرڅ کړه. او نه دا څه وایي، دا زما د ژوند، زما د اقتصاد، زما د روزي لاسته راوړلو لو منبع او سرچینه ده، نو دا زه کله خرڅوم؟ وایي مسلمانانو ته الله عز وجل فراست او هوښیاري ورکوي. المؤمن ينظر بفراسة الله، المؤمن ينظر بنور الله. مؤمن کله کله د الله عز وجل په نورانیت ګوري. داسې حضرت عثمان صاحب ورته وفرمایله چې دا درس څا نه خرڅوي اولیا، ول بیا داسې وکړه دا نیم څا د درس څا په قیمت راکړه. دلته دی بس کوم سباله د څا قیمت 1000 درهمه دی، ما ته نیم څا راکړه، زه به د نیم څا قیمت 1000 درهمه درکړم. هغه ول دا څنګه؟ ول نیم ستا دی نیم زما دی، یوه ورځ اوبه ستا دی یوه ورځ اوبه زما دی. هغه سوچ وکړي چې ولا ته لیلي د درس څا قیمت نیم درکوي، د نیم قیمت د نیم څا قیمت درس درکوي، نو خو راسته ولې؟ ول صحیح ده. او خط سره ولیکل زموږ ستاسې په اصطلاح نیم څا یې پر خرڅ کړي. ترتیب داسې جوړ شو چې یوه ورځ اوبه د یهودي وې، یوه ورځ اوبه د حضرت عثمان رضی الله عنه وې. څنګه چې خط ولیکل شو، فیصله وشول، پیسې سره وصول شولې، یهودي خو خرڅولې وه. حضرت عثمان صاحب اعلان وکړي چې دا څا نیمۍ زما دی، په کومه ورځ چې زما نوبت کې زما د نوبت اوبه موتې دي، که مسلمان دی که غیر مسلمان دی ټوله راځي موتې دي وړي. یهودي وارخطا شو، چاته چې موت شي رسېږي هغه د پیسو شي څه کوي. په کومه ورځ چې د حضرت عثمان صاحب نوبت و، راشبو خلک به را روان و، موتې اوبه به یې تر ماښامه وړلې، چې په کومه ورځ به د یهودي نوبت راغی چی به نو سا به ښه د اوبو ډک سه بلې ورځې ته لس شل ورځې بعد مجبور سو راغی، ول په ما خو دې داسې چم وکړي، لهذا دغه بل نور نیمه مرسته واخلو. هغه چې حضرت عثمان صاحب هغه نیم څا هم ځینې واخیستې د مسلمانانو دپاره یې وقف کړي. ټوله مدینه منوره اوبه، خوږې اوبه د بیر رومه څخه انتقالېږي د مسلمانانو کورو ته، د چا په اعانت
د الله عز وجل توفیق او په عمل کې د حضرت عثمان صاحب سخاوت. ویؤتون الزکا. مسلمانانو کې ښه صفات باید راشي. نن موږ مضموم صفات خپلو، سیئه صفات را پکښې راځي، رواجونه ورځ په ورځ را ننوځي ټولنې ته، ټولنې ته ورځ په ورځ رواجونه داخلیږي، بخل داخلیږي، هغه حسنه سیئه صفات چې هغه ختمیږي، حسنه صفات ختمیږي. د نفاق په علامو کې یوه علامه چې انسان د ځان سره سوچ وکړي چې خدای په ما کې کم خاصیتونه د منافق دي، انسان د ځان سره سوچ کوي. انسان کله کله واده خلافي کوي، کله خلاف عمل وایي، کله څه کوي کله څه کوي. یو خطرناک عمل دغه بخل دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې په یو انسان کې ایمان او بخل نه جمع کېږي. که بخل پکښې و بخیلي پکښې و ایمانداري نه ده مکمله، که ایمانداري مکمله و بخیلي نشته.